الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، استاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. د قرآن کریم په دې آیات کې الله تعالی مؤمنانو ته یو خطاب او یو وینا کوي: یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والا انسانانو، آمنو بالله ورسوله، پر الله او پر رسول باندې ایمان راوړئ. اے مومنانو، تاسو پر الله باندې ایمان راوړئ او تاسو د الله تعالی پر رسول باندې ایمان راوړئ. اوس عجیب خدا دا چې الله تعالی وینا مومنانو ته کوي او الله تعالی دې آیات کې مطالبه هم د ایمان د مومنانو سره کوي. هغه دي مومنان، لیکن الله ورته ایمان راوړي. دې آیات کې الله تعالی خطاب کافرانو ته نه کوي چې یا ایها الذین کفروا، اے کافرانو. دې آیات کې الله تعالی خطاب منافقانو ته نه کوي چې یا ایها الذین نافقوا، اے منافقانو. دی آیات کې الله تعالی خطاب مشرکانو ته نه کوي چې یا ایها الذین اشرکوا، اے مشرکانو. لیکن الله تعالی خطاب او وینا هم مومنانو ته کوي او غوښتنه او طلب هم د ایمان ځینې کوي چې ایمان قبول کړي، ایمان راوړي. چې کله مفسرین سړی وګوري د دې آیات په تفسیر کې مفسرین مختلف توجیهات بیان کړي دي. بعض مفسرین د دې توجیه دا کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، آمنو بالله ورسوله، پر الله او رسول ایمان راوړی. د دې راوړلو مطلب دا چې د ایمان تقاضاوي پر ځای کړي. ظاهرا خو مومنان یاست او په خوله باندې ایمان وینا کوئ او ځان مومنان بولئ، لیکن چې د ایمان کومه تقاضا ده هغه تقاضاو باندې عمل وکړئ. د ایمان تقاضا تقوا ده، د ایمان تقاضا پرهیز ده، د ایمان تقاضا د دین پر احکامو باندې په کامله طریقه باندې عمل کول دي. نو هغه د ایمان د تقاضاو د پوره کولو مطالبه الله تعالی د مؤمنانو سره کوي. بعض محدثین بعض مفسرین د دې آیات ترجمه داسې کوي، لیکن عام مفسرین د دې آیات بل ترجمه کوي: یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، آمنو بالله ورسوله، پزړه کې د تصدیق او پزړه کې پر ایمان باندې یقین ثابت او ښکارا کړئ. د ایمان تقاضا زړه ته ورشوه کړئ، د ایمان نور زړه ته ورشوه کړئ او پزړه کې پر دې ایمان باندې تصدیق وساتئ او پزړه کې پر دې ایمان باندې یقین ولرئ. دغه تاسو چې کوم ایمان راوړی دی هغه صرف په ژبه باندې دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، لیکن ایمان در دې حد پورې نه دی، بلکې د ایمان تقاضا پر ځای کول دا معنا چې د ایمان تصدیق، د ایمان نورانیت، د ایمان یقین او د ایمان حقانیت و دې زړه ته ورشوه.
او دا یو حقیقت دی چې کله د ایمان نور د انسان زړه ته ورشوسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اذا دخل النور انفسح الصدر چې کله ایمانی نور په دې زړه کې راشوسو پر ایمان کې یقین او تصدیق پیدا شي بیا د انسان په سینه کې انشراح راسي انفساخ خلاصوالی راسي بیا د انسان پر عمل د هغې زندګي په څه اثر ښکاره کېږي چې د دې سړي په زړه کې د ایمان نور راغلی دی په معاشره کې د هغې علامه څه التجافي عن دار الغرور بیا د دوکې د کوره سه ډېر زړه پورته وي د دنیا زندگی خوند نه ول ورکي د دنیا د زندګۍ سره ډېره مینه نه وي والانابة الى دار الخلود د آخرت طرف ته زیات متوجي او والاستعداد للموت قبل النزول چې قبر ته ورشو کېږي د هغې څه مخکې تیاری کړي چې کله ایمانی نور د انسان په زړه ته ورشوسلو بیا د هغې درې علامې دي یوه علامه دا ده چې د دنیا د کارو سره د سړي ډېره مینه نه وي صرف د ضرورت په مقدار او دویم علامه دا ده چې د سړي سهار او ماښام د آخرت په سفر کې سوچ او فکر باندې او دریم علامه دا ده چې د قبر تورې کندې ته ورشوه کېږي د هغې شوه کېدو څه مخکې انسان د هغې دپاره بھرپور او پوره تیاري کړي ځکه دا یو حقیقت دی چې صرف د ژبې سره د ایمان تعلق نه دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا صرف د ایمان ابتدا ده لیکن په دې باندې کار کامل نه دی په دې کلمه صرف انسان د اسلام و حدودو ته ورداخل سي اوس د اسلام په حدودو کې د ننه زندگی څنګه تیرول دې ته ویل کېږي تصدیق قلبي دې ته ویل کېږي یقین قلبي او دې ته ویل کېږي د ایمان حقیقت قلبي چې د زړه ته ورشوس لکه د ایمان معنا عام علما دا کې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ایمان دې ته وایي چې په ژبه به هم سړی اقرار لري او په زړه کې به هم د دې یقین او تصدیق وي او چې کله د انسان اقرار لسانی رالی او تصدیق قلبی رالی هغه سړی په کامله طریقه مؤمن جوړ نن د اقرار لسانی در حده پورې موږ او تاسو ټوله سل په سله کې مؤمنان یو هر سړی په خوله باندې سهار او ماښام دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکن چې کم یقیني قلبي دی چې کم تصدیقي قلبي دی چې د ایمان حقیقت د زړه ته ورشوه کول په دې کې د انسانانو درجې ډېرې متفاوتې دي چا پوره حقیقت زړه ته شوه کړی دی چا نیم حقیقت زړه ته شوه کړی دی چا د حقیقت یو کونج زړه ته شوه کړی دی اوس هغې به موږ ته سره معلومېږي چې د دې سړي پوره حقیقت و زړه ته د ایمان شوه سوی دی د دې دا نیم دی د دې دا لږ دی د دې دا ډېر دی د هغې درک د انسان د اعمالو سره د معاشرې سره د ظاهري زندګۍ سره معلومېږي چې کم سړی ظاهرا زندگی اعمال دا کامله طریقه پر اسلام باندې تیروي دا علامه ده د چې دې سړي د ایمان حقیقت او کامله طریقه وزړه ته شوه کړی دی او چې کم سړی اعمالو کې کمزوري کوي یو څه اعمال کوي یو څه بیا نه کوي نو د دې معنا دا ده چې دا سړی نیم تصدیق په ایمان دا زړه ته شوه کړی دی نیم یې نه دی شوه کړی او که یو سړی بالکل اعمالو ته ګوري نه اسلامي زندگی ته ګوري نه دینی زندگی ته ګوري نه د دې معنا دا ده چې په خوله باندې خو مؤمن دی لیکن زړه کې د هغې د ایمان څخه تصدیق او یقین نشته حالانکه سړی چې په کامله طریقه باندې مؤمن جوړیږي هغې دوه جزه غواړي چې اقرار لساني به همي په ژبه به د دې کلمې اقرار کوي او په زړه کې به پر دې کلمه د سړي تصدیق او یقین جوړي ایمان دا یو ډېر عظیم دولت دی چې څومره نعمتونه او دولتونه الله تعالی د دنیا کې پیدا کړي دي زما په الله قسم چې د ایمان د دولت په مقابل کې هغه ټوله د نیستو د عدم او د هیڅ په معنا دي او ایمان یو مکین دی د دې دپاره مکان الله تعالی دا زړه جوړ کړی دی چې په دې زړه کې به ایمان پیدا کېږي په دې زړه کې به ایمان کښېني لکه زړه دا د بدن د ټولو اندامو سردار اندام دی او د ټولو څه دروند اندام او سردار او مشر اندام او عزتمن اندام دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الا ان فی الجسد لمضغه په دې بدن کې الله تعالی د غوښې یو ټوکړه پیدا کړې ده اذا صلح الجسد كله چې کله هغې کې نیکي راسي په ټولو بدن کې نیکي راځي او اذا فسد الجسد كله چې په هغې کې فساد راسي بیا په ټولو بدن کې فساد الا وهي القلب هغه د انسان زړه دی نو د بدن د ټولو اندامو سردار دا د انسان زړه دی
او دا زړه یو مکان دی، یو ځای دی، او په دې کې د ټولو دولتونو عظیم دولت الله تعالی د ایمان په شکل باندې ایښی دی چې کم چا زړه ته الله تعالی د ایمان دولت ور نصیب کړي هغې ته مؤمن ویل کېږي. او مؤمن د الله تعالی په دربار کې دومره عظیم قدر لري که د دنیا ټوله انسانیت د کفارو په شکل په یو طرف کې سي، د هغې په مقابل کې یو مؤمن بل طرف ته سي چې د مؤمن د یو بدن د بیشته ته الله څومره قدر ورکړی دی، د هغې په مقابل کې د دنیا ټول انسانیت ته بیا هغه قدر نه لري چې هغه ټول انسانیت د کفارو په شکل وي. ځکه ایمان په ټولو دولتو کې ډېر عظیم دولت دی. پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی چې کله د قیامت میدان راسي یو سړی به راسي، هغې به خپله زندګي په ګناهو کې تېره کړي او هغه سړي سره به نه وي دفتره ګناهونه ورسره وي، او هر دفتر به دومره غټ مثل مد بصره چې د سترګو دید در کومه ځا پورې رسېږي در هغه ځا پورې به یو دفتر وي، او هغه سړي به نه وي دفتره د ګناهو سره لبریز او ډک راخیستی، او دی چې خپل دفترو ته وګوري، خپله ګناه ته وګوري، خپله زندګي ته وګوري، نو بغیر د تباهي او د هلاکت د ځان دپاره بل شی نور معلومیږي. لیکن الله تعالی به ملایکو ته وایي تاسو د ده په عمل کې وګورئ، یو شی راوړئ ورسره وي، هغه نه وي دفتره به د ترازو په یو پله کې پرته وي او د ترازو دویمه پله به په اسمان ولاړه. نو الله تعالی به ملایکو ته وایي چې تاسو د ده په عمل نامه کې وګورئ، یو څه راوړئ. ملایکې ورته یا الله څه نسته. اخر به الله تعالی ملایکو ته یو کوچني بطاقه پرچه ورکړي، دومره پرچه به وي. دی چې هغه ملایکې پرچه د دې ترازو په دې تله کې ایږدي، دی به یا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، یا الله دا څه زره پرچه ده، دا دومره دفترونه دي، د دې په دې بله پله کې ایښول به څه فایده وي. لیکن چې کله هغه پرچه په دې پله کې کښېښول سي، بیا به هغه پلک ښه مځکې ته ورسېږي، هغه ننوي دفتره د ګناهونو به په هوا سي، هغه پله به پر دې ننوي دفترو به هغه پرچه ډېره درنه وي. نو الله تعالی به ملایکو ته وایي چې بس د دې نیک عمل د بدو عملو څخه دروند دی، بویه ځئ جنت له، بس د دې په نصیب کې جنت دی. هغه سړی به حیران سي چې الله دا څه دي په دې پرچه کې دي څه؟ نو الله تعالی به ورته وایي دا ستا ایمان دی چې دا په ټولو دولتو کې عظیم دولت دی، او دا په ټولو قیمتو کې عظیم قیمتي عمل دی، او د دې په مقابل کې ګټولو مخلوقات په یو فلک کې ولویږي. صرف ستا ګناهونه نه که و مځکې و اسمانونه په یو فلک کې کښېښول سي، چې کله د ایمان غوندې دولت په بله فلک کې کښېښول سي، دا ټوله مخلوقات د ایمان د دولت مقابله نشي کولی. نو ایمان چې الله تعالی انسانانو ته ور نصیب کوي، ایمان ډېر عظیم دولت دی. لیکن تاسو به زموږ معاشره کې چې د کم دولت سړي سره قدر نه وي، او د کم دولت په عزت او په عظمت باندې سړی نه پوهېږي، ډېر ځله هغې په ډېره اسانه، هغې په ډېره لاوباله طریقه د انسان د وس د لاسه څه وسي. نو دانا سړی، هوښیار سړی هغه دی چې کله د ده سره یو بیش قیمته یو دولتي قیمتي دولت ورسره یي، سړی د هغه خپل قیمتي دولت حفاظت کوي. ځکه غل چې کله غلا کوي، هغې هغه ځای له ورځي چې په کوم ځای کې یو قیمتي دولت ویني، او کوشش دا کوي چې هغه دولت راپورته کړي. او شیطان د انسانانو د ایمان غل دی، ځکه ایمان په ټولو دولتو کې قیمتي دولت دی، او شیطان دا کوشش کوي چې په یو چل نه چل د انسان سره ایمان پورته کړي. ما درته ویل چې د سړي سره د دولت قدر نه وي، سړی په دولت نه پوهېږي، بیا په ډېر اسانه ځینې وځي. حضرت سعدي رحمت الله علیه یو ټوکه لیکلې ده، هغه وایي ما ته یو ځل د ماشوموالي په وخت کې زه مور ته ډېر ګران وم، نو مور ما ته د زرو ګوتمۍ را جوړه کړله، ما به په ګوته باندې جوړوله، او په هغه زمانه کې د هغې ډېر عظیم قیمت او ډېر لوی دولت ولو چې مور څه درلودل هغه یې ټول ورباندې خرڅ کړو. زما د شوق په خاطر ما ته بس ما ته د هغې ګوتمۍ څه قدر نه رامعلومېدی. د باندې چې راووتم یو ټک غوندې سړي چې یو ورځ دا ګوتمۍ ولیدله، ډېر ورته حیران سو چې د دې ماشوم څومره قیمتي ګوتمۍ په لاس ده. دویمه ورځ چې زه راووتم وختي راته ولاړو، بری د ګوړې او خټۍ په لاس کې بری ما ته وایي چې ته د دې خټي خوند وګوره. ما چې پر هغه باندې ژبه تېره کړه، هغه ډېر خوږ،
بیا یې راتول چې ته پر دې ګوتمۍ باندې ژبه تېره کړه. ما چې پر ګوتمۍ باندې ژبه تېره کړه هغه هېڅ خور نه درلودی. بیا یې راتول چې دا خوږ دی که دا خوږ دی؟ ما ویل هغه خوږ دی. ور زه به دا خوږ شی درکړم ته دا بې خونده شی راکړه. ما د ګوتې ګوتمۍ ور وکښله ده د ګوړې خټۍ راکړئ. ما څه هغه د ګوتې ګوتمۍ هغه قیمتي دولت د ګوړې په یو خټۍ باندې ولاړه. نو چې کله د یو دولت قدر سړی نه پیژني، چې د یو دولت قیمت د انسان په زړه کې نه وي او انسان د هغې په قدر و قیمت باندې نه پوهېږي، ډېر ځله په ډېره اسانه د سړي سځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې یو زمانه به داسې راځي یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. سهار به د ایمان دولت ورسره وي لیکن ماښام چې کور ته راځي هغه دولت به یې د لاسه وتلی. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ماښام به هغه د ایمان دولت د دې سړي سره ورسره وي لیکن سهار چې راپورته کېږي هغه د ایمان قیمتي دولت به یې د لاسه ایستلی. ولې بې باسي؟ یبیع دینه بعرض قلیل من الدنیا. د دنیا یو معمولي ګټه به مخ له راسي، د هغې په مقابل کې به بس دی هغه خپل عظیم دولت د لاسه ورکړي، هغه معمولي شی به لاسته راکړي. نو ځکه الله تعالی چې انسانانو ته مؤمنانو تاسو پر الله او پر رسول باندې ایمان راوړئ، د دې دا معنا چې د حقیقت د ایمان وزړه ته شوه کړئ، د ایمان قیمتي دولت په زړه کې خوندي کړئ او د ایمان پر قیمتي دولت چې ایمان دی پر هغې باندې یقین وساتئ او د هغې په حقیقت باندې د خپل زړه آګاه کړئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو سفر سره راځي، د جهاد او د غزا سفر دی، چې کله سفر یو څه کاټ شو په لاره کې یو ځای قافله واوښته. چې کله قافله واوښتله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قضای حاجت دپاره یو کنج ته ولاړی. چې کله هغه ضرورت پوره کړی دوباره چې روان سلو صحابه انتظار ورته کوي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر ژر تیمم ووایه. یو صحابي ورته وایي د الله رسوله مخ ته اوبه دي دستي، هغه اوبو ته موږ 5 ګامه بعد ورسېږو، دلته د تیمامه وهلو څه ضرورت دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي د دغه زندګۍ چې در دې اوبو پورې به موږ ژوندي رسېږو، د دې زندګۍ ضمانت موږ ته څوک راکولی شي؟ نو زما زړه دا غواړي چې مرګ راځي او د آخرت سفر راځي په حالت د طهارت کې دې راسي. ځکه ما تیمم ووایي چې په دې تیمم باندې زه در اوبو پورې ځان ورسوم او چې اوبو ته پیغمبر علیه السلام راورسېدی دوباره یې اودس وکړي. چې اودس وسول پیغمبر علیه الصلاة والسلام کښېناستی، صحابه شاوخوا ورته ناست دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابهو سره څه مذاکره کوي، په هغه مذاکره کې د ایمان خبره مابین راغله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابهو ته په ټولو مخلوقاتو په ټوله انسانیت کې د چا بهترین د چا ډېر عجیب ایمان دی؟ یو صحابي ورته د الله رسوله د ټولو څه عجیب ایمان ما ته د فرشتو معلومیږي. فرشتي چې د کومې ورځې څه پیدا سوي دي د هغې ورځې څه په عبادت کې لګیا دي چې در کومه وخته پورې دا نظام فنا کېږي. او د فرشتو عبادت داسې دی لکه زموږ ساه، لکه موږ بغیر د ساسه گزاره نشو کولی، دی بغیر د عبادته گزاره نشي کولی. او فرشتي الله تعالی داسې مخلوق پیدا کړی دی لکه په موږ کې د دې ساه د بندولو استعداد نشته چې موږ ساه پرېږدو بغیر د ساه گزاره وکړو، په دې کې بیا د عبادت ته ختمولو استعداد نشته چې دی د عبادت پرېږدي او بغیر د دې څه دا زندګي تېره کړي. نو صحابه ورته د الله رسوله د ټولو څه عجیبه ایمان د فرشتو دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د فرشتو هیڅ عجیب ایمان نه دی. ورته فرشتي الله تعالی د نوره څه پیدا کړي دي. فرشتي سهار و ماښام د الله د عرش تجلیات ویني او فرشتي سهار و ماښام د الله د نور په محفلونه ویني او هغې په هغه نوراني مجلسو کې شرکت کوي چې فرشتي ایمان نه راوړي څوک به یې راوړي؟ ورته فرشتي خو هغه مخلوق دی لا یعصون الله ما امرهم چې د الله تعالی د امر نافرمانی یو ځل نشي کولی، د سترګو د رب مقدار یې نشي کولی. ویفعلون ما یؤمرون چې الله تعالی کوم امر ورته کوي دی به پر هغه باندې زندګي تېروي. ورته د فرشتو هیڅ عجیب ایمان نه دی. دویم ځل بیا ورته صحابه اوس پوښتنه کوي، ورته نو د چا عجیب ایمان بوله؟ صحابه کرام ورته د انبیاو ایمان ډېر عجیب دی چې هغه خپله زندګي ټوله داسې تېره کړې ده. زموږ د هغې متعلق عقیده دا ده چې هغې د ګناهو څه معصوم دي، ګناه یې بلکل کړې نه ده. ورته یو سړی چې په ټوله زندګي کې ګناه نه وکړي نو د هغې ایمان ډېر عجیبه دی. ځکه دویم نمبر کې هغه ورته د انبیاو ایمان ډېر عجیبه دی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د انبیاء هیڅ ایمان عجیب نه دی ورته انبیاء د الله تعالی د طرفه معجزات لیدلې دي انبیاء ته حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی دی انبیاء د الله تعالی کلام اوریدلی دی انبیاء جبرائیل علیه السلام د الله کلام را رسولی دی او انبیاء سهار او ماښام د الله تعالی انوارات او د هغې مشاهدات کولی سي نو په دې خاطر باندې چې انبیاء ایمان نه راوړي نو څوک به راوړي ورته د انبیاءو ایمان هم ډېر عجیبه نه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دریم ځل بیا پوښتنه کوي ورته بیا د چا ایمان ډېر عجیبه بولی صحابه کرام ورته بیا نو زموږ د صحابو ایمان ډېر عجیبه دی پیغمبر علیه السلام ورته ستاسو په ایمان کې هیڅ کمال نشته هیڅ عجیبه نه دي تاسو سهار او ماښام زما سره زندگی تیروئ او تاسو د حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د راتګ مشاهدې بعضې کوئ او تاسو د قرآن نزول وینئ او تاسو سهار او ماښام زما معجزات وینئ چې تاسو ایمان نه راوړئ څوک به راوړي ورته تاسو سهار او ماښام زما معجزې وینئ او د معجزاتو په خاطر باندې د سړي د ایمان د راوړلو تصدیق مضبوطه کیږي نو تاسو خو خامخا ایمان راوړئ او ستاسو په ایمان راوړلو کې ماته څه تعجب نه معلومیږي نه ستاسو ایمان ماته څه عجیبه معلومیږي آخر صحابه پوښتنه ځینې کوي د الله رسوله نو په ټولو کې د چا ایمان ډېر عجیبه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ډېر عجیبه ایمان د هغه قوم دی چې زما څه وروسته په صدۍ وروسته راځي عمرونه به تیر سوي زمانې به تیرې سوي کلونه به تیر سوي صدۍ به تیرې سوي لیکن زما د امت څه انسانان به راځي چې کله زما د امت علما هغې ته زما د دین خبره پیش کړي دی به زما د دین پر هغه خبره باندې ایمان راوړي نه به هغو نبي لیدلی نه به هغوی د جبرائیل راتګ لیدلی نه به هغې زما معجزات لیدلی نه به هغې بل انوارات لیدلی صرف زما د امت د علماو پر خبرو به د هغو اطمینان راځي او پر دې باندې به یقین راځي او د هغې د منلو په خاطر به ایمان راوړي ورته په ټوله انسانیت کې د ټولو څه عجیب ایمان دغه دی ورته نن تاسو په داسې زمانه کې یاست که چیرې په لسو اعمالو کې یو در څه پاته سي نه پر ځای کې یو پرېږدئ له تاسو په خساره او په تاوان کې روان یاست لا به الله تعالی د هغې پوښتنه کوي لیکن د هغې امت سره د هغې غیبي ایمان په خاطر چې هغې ډېر پر غیبو باندې ایمان راوړی دی د الله تعالی د طرفه به داسې اساني ورسره کیږي که چیرې په لسو کې په یوه باندې عمل وکړي نه پرېږدي لا به د هغو دپاره نجات خلاصو نو ایمان د هغې خلکو عجیبه دی چې هغې به ډېره زمانه وروسته راځي او صرف زما د امت پر علماو پر خبره به د دوی یقین او اعتماد راځي او د هغې په خبره باندې به دوی د ایمان راوړلو ته تیاري نو ځکه د عجیبه ایمان پیغمبر علیه السلام مصداق دغه بیانوي زه دا وایم چې ایمان دا د انسان سره ډېر عظیم دولت دی ایمان دې ته نه ویلی کېږي چې صرف سړی په خوله باندې کلمه وایي بلکې په خوله باندې کلمه ویل صرف د ایمان حدودو ته سړی ورننه بس ایمان عبارت حقیقتا د یقیني قلبي څخه چې د سړي به د ایمان پر تقاضاو باندې یقیني د انسان زندگی به د ایمان پر تقاضاو تیریږي او د سړي عقیده د سړي معاملات د سړي معاشرت او د سړي اخلاق دا به د لا اله الا الله د کلمې پر تقاضا چلیږي چې د لا اله الا الله کلمه کومه تقاضا کوي د قرابت بم پر هغه تقاضا برابري د همسایتوب بم پر هغه تقاضا برابري د عبادت به هم پر هغه تقاضا برابري د معامله او تجارت بم پر هغه تقاضا برابري او د صلح او روغ او جوړ او د ژوندۍ هر طریقه به پر هغه تقاضا برابري ایمان دې ته ویل کېږي او چې کله دغه تقاضاوي ټولې د ایمان هغې سړي پر ځای کې بیا به هغه سړی د کامل ایمان مالک دی او چې کوم چاته په معاشره کې الله تعالی کامل ایمان ورنصیب کړي بیا د کامل ایمان په خاطر د هغې دپاره په قیامت کې نجات دی خلاصون دی د هغې په مبارک قیامت کې د پیغمبر علیه السلام شفاعت دی د هغې په قسمت کې د قیامت په میدان کې د پیغمبر د حمد لاندې زندگی تیرول پیغمبر علیه السلام د کامل ایمان څلور علامې بیان کړي دي چې معاشره کې کامل ایمان الله تعالی چاته ورکړی دی پیغمبر علیه السلام د هغې دپاره څلور ښکاره نښانې بیان کړي دي پیغمبر علیه السلام حدیث دی من اعطا لله چې چا په معاشره کې ورکړه کوله په ورکه کې مقصد صرف د الله رضا
ومنع لله یو چا د چا څه شی راګرځول هم صرف د الله دپاره واحب فی الله یا لله یو څوک د بل چا سره محبت کوي د محبت مقصد او غرض هم صرف د الله رضایي وابغض لله چې یو څوک د چا سره نفرت کوي دغه نفرت تقاضا او دغه نفرت مقصد هم صرف د الله رضایي چې کله دا څلور کاره د الله دپاره کوي ورکړه د الله دپاره نه ورکړه د الله دپاره محبت د الله دپاره بغض د الله او نفرت د الله دپاره فقد استکمل الایمان دې سړي ته الله کامل ایمان په نصیب ورکړي نو دا څلور علامې دي د دې متعلق زه یو څو خبرې کوم په دې کې اوله علامه دا د من اعطا لله چې سړي ورکړه د الله دپاره وکړه پر یو موقع باندې د سړي سه یو څه خرڅېدل غواړي پیسې خرڅوي هغه پیسې یا پر خپل ځان باندې خرڅوي هغه پیسې یا پر خپلو بچانو پر عیال باندې خرڅوي هغه پیسې یا د یو مسلمان د کومک د نصرت او د مدد دپاره خرڅوي خو د دغه پیسو خرڅوالی صرف د الله د رضا دپاره دې ته وایي من اعطا لله اوس پیسې چې د صدقې او د خیرات دپاره سړی خرڅوي او د مسلمان د کومک او د نصرت دپاره یې خرڅوي په دې کې خو دا ښکاره خبره معلومیږي چې دا خو د الله د رضا دپاره وي او د الله رضا په دې کې سړي ته ښکاره کېږي چې په دې کې به دی پر هغه مسلمان باندې احسان نه اچوي په دې کې به دغه مسلمان څه دی بدله نه غواړي په دې کې به پر هغه مسلمان چې دی احسان کوي په دې کې به ریاکاري نه کوي او په دې کې به ځان نه ښکاره کوي او په دې کې به دا کوي دا به کوي دا خو ښکاره خبرې دي چې سړی د مسلمانه سره امداد و کومک و صدقه کوي د الله د رضا دپاره کوي دا خو ښکاره ده لیکن د دغه صدقې څه علاوه چې نورې پیسې سړی خرڅوي هغې کې هم دا ترتیب جوړېدی سي چې دا به هم د سړي هغې د الله د رضا دپاره زه د دې تاسو ته یو مثال پیښوم یو سړی دی هغه بازار له رالی دکاندار ته ودرېدی د دکاندار څه سودا کوي څه رانسي د خپلو بچانو د ماښام نفقه رانسي د چا ترتیب د کساب یې هغې د کسابه څه غوښې رانسي د چا ترتیب د سبزی د څوک سبزی رانسي څوک بره رانسي څوک د کور د ضرورت لپاره بل څه رانسي نو دی د هغه سړي څه دا شی راوصلوي د ځان د طرفه پیسې ورکړي او د چا دپاره وړي ماښام یې د خپلو بچانو دپاره وړي او ظاهرا خو دا یو دنیوي معامله ده دنیوي سودا ده خرید و فروخت شرا ده لیکن په کار دا دی چې په دې وخت کې هم سړی د خپل نظر ورته بدل کړي څنګه بدل کړي دا سړی دا سودا په دې نیت باندې رانسي چې ګوره دا زما بچان دي او دا زما زنانه ده او زما بچان زما د زنانې څخه پیدا سوي دي او د دې د نفقې پیدا کول او د دې پورې نفقه رسول دا الله ماته یو فریضه ګرځولې ده چې دا پر تا فرض دي لکه د لمونځ چې پر ما باندې فرض دی زما د بچانو نفقه هم د رقم پر ما فرض زه په دې عمل باندې نور هیڅ مقصد نه لرم په دې عمل کې زما مقصد دا دی چې زه د الله هغه فریضه ادا کوم او چې د الله فریضه سړی ادا کوي هغه به د الله دپاره نه هغه به عبادت نه نه بیا چې کومه نفقه دی در دې کوره پورې راوړي دا نفقه مکمله الله تعالی د الله د رضا دپاره ګرځوي او الله یې په عبادت باندې ورشماري او د دې خپل کور د خپلو بچانو پر نفقه پوره کولو الله تعالی دته ثواب ورکړي یا دې دا نیت وکړي چې زه د دې دوکاندار سره سودا کوم او زما رب ماته د سودا د حلال سودا طریقه بیان کړې ده او زما رب زه د حرام سودا سره ګرځولی زه د خپل رب امر پر ځای کوم چې کومه سودا حلاله سودا زه په دې مکلف کړم زه هغه حلاله سودا کوم او د حرام څخه ځان راګرځوم او سړی چې حلال عمل کوي د حرام څخه ځان راګرځي دا د الله د طرفه د په عملنامه کې د عبادت په شکل د عمل شمارل کیږي او یو سړی عبادت کوي بیا به عبادت الله تعالی د رضا دپاره نه ځکه بیا که سړی د خپلو بچانو دپاره نفقه راوړي د خپلو بچانو ضرورت ورپوره کوي او د هغې د ماښام خوراکه ورپوره کوي بیا چې کله دی د خپل د نظر زاویه او کنج ورته بدل کړي د خپل سوچ او نیت ورته بدل کړي بیا دا ټول الله تعالی په لله کې شماري نو من اعطا لله چې سړي د خپلو بچانو دپاره شی راوړي لهم لله د الله دپاره دی حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله لیکلي دي چې دین څه دی دین د زاویه د خپل نظر زاویه بدلول خپل نیت بدلول
خپل سوچ فکر بدلول او خپل نظر او خپل نیت او خپل سوچ فکر په هر عمل کې د خپل رب او طرف ته متوجه کول د دنیا ټول اعمال د انسان لپاره دین جوړیږي. زه تاسو ته وایم یو سړی دی بيدیږي او د خوب کولو سورسته په خوب کې د آرام کې د آرام سورسته د راپورته کیږي. یو سړی دی هغه خوراک کوي او یو سړی اوبه څښي او یو سړی دی د باندې وځي سیر کوي تفریح کوي منظره کوي او ظاهرا دا خو ټوله د دین سره یو څه تعلق نشته. د عام اعمال دي د انسان د بدن ضرورت دي د انسان د غوښتنې ضرورت. لیکن که زه خوب په دې نیت باندې وکم که زه خوراک په دې نیت باندې وکم که زه د باندې سیر او تفریح په دې نیت باندې وکم چې ماته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمان دی چې ان لنفسک علیک حق پر دې نفس پر تا باندې حق ستا دې نفس ته به ته خوب ورکې دا د دې نفس حق دی دې نفس ته به ته خوراک ورکې دا د دې نفس پر تا باندې حق دی او دې نفس ته به ته منظره ورکې تفریح ورکې او طبیعت سمیدل ورکې دا د دې نفس پر تا باندې حق دی. او چې کله زه د دې خپل نفس حق ادا کوم ولې ادا کوم ځکه زما د پیغمبر ماته فرمان دی او زه د خپل نفس حق د خپل پیغمبر د فرمان په نیت باندې ادا کوم. بیا ستا خوب هم عبادت دی بیا ستا منظره هم عبادت دی بیا ستا خوراک هم عبادت دی بیا ستا پورته کېدلو کښېنستل دا ټوله عبادت کې الله شماري. دا ټوله په من اعطا لله کې راځي چې کم سړی ورکړه د الله دپاره کوي هغې ته الله تعالی کامل ایمان ور نصیب کوي. دا ټول په دې کې راځي. او که زه پر دې خوراک باندې کښېنم په دې نیت باندې کښېنم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به خوراک راغلی نو هغې به هغه خوراک ته اشتیاق شوق ښکاره کوی او زما هم دې خوراک ته شوق دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هغه خوراک خواړی د هغې څه وروسته به یې پر هغې باندې حمد او شکر ادا کوی. زم دا خوراک خورم پر دې باندې حمد او شکر ادا کوم. نو په دې نیت دغه زما خوراک دا د پیغمبر سنت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو په نیت باندې کوم. او دا یو حقیقت دی چې د پیغمبر پر سنتو باندې الله تعالی د امت ته څومره اجر ورکوي په نورو امتونو ته د ټولې شپې پر عباداتو هغه اجر نه ورکوي. دې امت ته چې الله تعالی د پیغمبر د سنتو پر ځای کولو په خاطر څومره اجر ثواب ور نصیب کوي. ما درته ویل نورو قومونو نورو امتونو چې به ټوله شپه په عبادت کې تېره کړه الله به دومره ثواب نور کوي لکه د دې امت یو فرد چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت په نیت باندې یو عمل وکړي. نو زکات یو علامه د انسان د ایمان د کمال دادا چې من اعطا لله یو سړی هغې چې څه کول د الله تعالی دپاره یې کول. نن زموږ په معاشره کې دادا چې ورکړه صرف دې ته ویل کېږي چې ته به یو مسلمان ته یو چا ته یو مجبوره ته پیسې ورکړي او صدقه به ورکړي او د هغې مدد وکړي نصرت وکړي او بیا په دویمه خبره دستي په دماغ کې دا راسي چې دا نو د مالدارانو کار ده او د مسکین د دې سره څه تعلق نشته. حالانکه زمانم هغه هم ورکړه د الله دپاره لیکن ورکړه صرف هغه کې محصر نه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زندگی کې چې سړی هر عمل کوي د الله تعالی په ورکړه کې ورشماري. پیغمبر د بخاری شریف حدیث دی د ترمذی شریف حدیث دی که یو سړی یو نفاق ګوله راواخلي د خپلې زنانې خولې ته ور ورسوي دا هم الله تعالی په اعطا لله په ورکړو په صدقه کې ورشماري. ځکه دی په دې نیت باندې کوي چې زما د زنانې نفقه ده او زنانه زما په نکاح کې پابنده ده هغې زما د دې نکاح د پابندۍ په خاطر زما د خدمت لپاره څلور دیواره کې ناسته ده هغې زما د عزت لپاره خپل کور پرېښی دی خپله مور یې پرېښی ده خپل پلار یې پرېښی دی خپل ټول قریبان یې پرېښي دي زما د دوو الفاظو دومره پابنده ده چې د سهاره څه تر ماښامه دا زما دپاره په چاردیواري کې ناسته ده او ما باندې الله تعالی دا ذمواري رایښې ده چې زه به د دې در خولې ګوله رسوم زه به د دې نفقه برابروم که په هر شکل برابروم په هغه شکل به برابروم. نو په دې وجه باندې په دغه نیت باندې پیغمبر علیه السلام وایي که سړی د خپلې زنانې د خولې پورې ګوله ور ورسوي لا هم یې الله تعالی په صدقه کې شماري او دا په اعطا لله کې راځي او اعطا لله ورکړه د الله دپاره او چې کوم چاته د الله دپاره ورکړه ور نصیب سو الله تعالی هغه ټوله د کامل ایمان علامه ګرځوي. نو چې کوم چاته الله تعالی په معاشره کې کامل ایمان ورکړی نو د هغې یوه علامه دا وي چې د هغې ورکړه به د الله دپاره وي. او دویمه علامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا لیکلې ده ومنع لله چې سړی ورکړه نه کوي خپلې پیسې او خرچه د یو ځای سره ګرځي دا راګرځول یې هم لله د الله د رضا دپاره
مثلا زما او ستا په کور کې د واده موقع راله زوی مې واده کوي، یا زما او ستا په کور کې د لور د ودېدو موقع راله زما لور ودېږي، بیا زما او ستا په کورو کې کم رسمونه دي، کم رواجونه دي، کم خرافات دي، کمې خرچې دي. بیا یو سړی دستي دا کوشش کوي چې څو راله او څو خیشانې رالې او څومره خرچه وسوله او څومره ننداره وسوله او د ورځ څومره موټرانو او د پلانکي څومره خرچه ده، بیا په دې ښار کې داسې ننداره دی جوړوي او پر هغې باندې د ده څه خرچي کېږي او پر هغې باندې د ده څه ډېر مصرفونه کېږي. لیکن یو سړی دغه خرچه د ده په وس پره ده، لیکن صرف ومنع لله دی نه کوي په دې خاطر باندې چې دا زه په مصرفینو کې شمارل کېږم او زه په اسراف کوونکو کې، او اسراف الله حرام بللی دی او دا زما دپاره تبذیر دی او الله راته ویلی دی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین چې څوک په دغه رقم اسرځایو کې اسرافونه کوي دا د شیطانانو ورونه دي، دا د شیطانانو اعمال کوي، د دې د شیطانانو سره نزدېکت دی، د دې زندگی د شیطانانو په مثل باندې ده. نو بیا زه په دې نیت باندې دغه راګرځم او دې ته وایي منع لله. یا یو سړی زما څه پیسې غواړي، زما سره سته، زه ورته ګورم چې دا پیسې دی پر حرام کار لګوي، دا پیسې دی پر ناروا کار باندې لګوي او په دې پیسو باندې دی خپل رب ناراضه کوي او په دې پیسو باندې دی داسې عمل کوي چې د هغې په خاطر دی د رب در لعنت لاندې کیږي. زما په وس کې هم ستا ورکولی هم سم، لیکن صرف په دې نیت باندې نه ورکوم چې په دې پیسو سبا د زما رب د ځانه ناراضه کوي. نو ومنع لله د الله در او داسې نه چې الله تعالی په دې پیسو په ورکړه کې زما سره ناراضه شي. نو ومنع لله دا هم په دې کې راځي چې دی دا پیسې نه ورکوي، د الله دپاره یې نه ورکوي، او چې کوم څوک دا منع د الله دپاره کوي، نه ورکړه د الله دپاره کوي، فقد استکمل الایمان، دا هم د کامل ایمان علامه ده. زه تاسو ته وایم زموږ او ستاسو د کورو د رواجو د رسم څه حالات دي چې د ودو پر موقع باندې موږ څه کوو، د خوشحالیو پر موقع باندې موږ څه کوو، د زوی د ودېدو پر موقع باندې موږ څه کوو، څومره بې ځایه مصرفونه او خرچې کوو، او د لور د ودېدو په خاطر باندې موږ څه حال ته ځان رسوو. او بیا خاص کر چې په کور کې کمې زنانې، هغې زنانې په دې وخت کې بې ادبي ماف سړی ته د شیطان رسی سیدا پیغمبر علیه السلام وایي النساء حبائل الشیطان. شیطان چې کله یو سړی راګیروي نو په بل شکل چې نسي راګیرولی عبارت د ښځه په مثل د رسۍ د داو پښو ته ورواچي. بس بیا که د کور سپین سری ده که تور سری ده وایي دا خو نو خوشحالي ده پر موږ په څو عمر کې یو ځل راغلی ده. او چې کله ته ورته وایي چې په دې کې کلی ناراضه کېږي، خدای ناراضه کېږي، دې کلیوالا ته تکلیف دی، دې خلکو ته تکلیف دی، دې انسانانو ته تکلیف دی، نو باره به دا داسې درته وایي چې یاره پر موږ باندې خوشحالي ته د فاتحې غوندې تېری. نو بیا به د شیطان په شکل دا رسمونه به دا درڅه غواړي، رواجونه به دا درڅه غواړي، که لږ خبره ورسره دغه کوې وایي ته خو نو زموږ په دې واده کې سبا د قریبانو په مابین کې پزه راپرې کوې. لیکن هغه سړي ته الله تعالی داسې کامل ایمان ورکړی، هغې پر دې ځای نه د زنانې دا مني، ځکه لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، چې په کوم ځای کې د الله نافرماني راځي بیا به نه د زنانې دا مني نه به د پلار دا مني، او د ټولو څخه قریب مور پلار دي. الله تعالی وایي وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، که د مور پلار ګناه ته رابولي لا به خبره نه مني، زنانه به صحیح. نو بیا یو سړي ته الله تعالی کامل ایمان ورکړی دی، هغې د دې کامل ایمان پر ځای هغه زنانې ته جواب ورکړي، ورته ای زنانې نن کمې فضه پرې کېږي دا ډېره اسانه ده، سبا چې د قیامت په میدان کې د محمد رسول الله په مخ کې فضه پرې کېږي ډېره ګرانه ده. نو بیا سړی هغه زنانې ته پر هغه ځای باندې جواب ورکړي، هغه پیغور ته جواب ورکړي، هغه رسم ته جواب ورکړي، هغه رواج ته جواب ورکړي، خپل ځان د دې خبر خرافاتو سره وګرځوي. نو دې ته ویل کېږي ومنع لله، چې کوم څوک د الله دپاره یو کار نه کوي، منع کوي، خرچه نه کوي، مصرف نه کوي، او دا د الله رضا ده د مقصد، نو فقد استکمل الایمان، دا هم د کامل ایمان علامه ده. او دریم علامه پیغمبر علیه السلام لیکلی ده واحب لله یا فی الله، چې سړی د چا سره محبت کوي د الله د رضا دپاره کوي. تاسو ګورئ یو سړی دی هغې د یو بزرګ سره محبت کوي، د یو عالم سره محبت کوي، د یو دیندار سړي سره محبت کوي، په هغې کې د هغې مقصد دنیوي غرض یوه ذره نسته،
نه پای کې د دنیا مقصد ستا، نه پای کې د دنیا ته ګوري، صرف په دې نیت چې د دې سړي په تعلق کې زما د دین ګټه ده، د دې سړي په خاطر به الله تعالی په قیامت کې زما سره آسانی وکړي، د دې سړي په خاطر به الله تعالی زما په زړه کې د دین د محبت جذبه راواچي. نو که چیرې د یو بزرګ سره سړی، د یو عالم سره، د یو نیک دیندار انسان سره سړی په دې شکل محبت کوي، دا خو ښکاره خبره ده. واحب لله، ځکه بدی کې نور څه نه ځایش. لیکن د دې د محبتو څخه علاوه چې نور محبتونه دي، هغه هم سړی د الله دپاره ګرځولی سي. د یو سړي د مور پلاره سره محبت دی، د یو خاوند د زنانې سره مینه ده، او د زنانې د خاوند سره محبت دی، د یو سړي د خپلو بچانو سره محبت دی. که سړی په دې کې لږ زاویه او کنج د خپل نظر بدل کی او خپل سوچ نیت ورته بدل کی، دا ټول محبتونه ظاهرا عام محبتونه دي، لیکن په حقیقت کې دا ټول لله د الله دپاره ګرځېدلی سي. په دې کې اول سړي مور پلار دی، د مور پلار سره په دې نیت باندې محبت کوم چې الله تعالی دا فرمان دی وبالوالدین احسانا، د مور پلار سره به ښه کوي، او شالته د چا سره کیږي چې د سړي سره محبت دي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، زه په هغې باندې عمل کوم. پیغمبر علیه السلام وایي د مور پلار سره به محبت ساتي. نو چې یو سړی د الله حکم پر ځای کوي، د پیغمبر په سنت طریقه، د پیغمبر په حدیثو باندې عمل کوي، بیا به هغه څنګه د الله دپاره نه وي؟ نو د مور پلار سره محبت لله دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، یو سړی دی، هغه سهار و ماښام هغې د مور پلارو مخ ته د محبت په نظر باندې ګوري، الله تعالی د حج او د عمرې ثواب ول ورکوي. او په دې وجه باندې د حج او د عمرې ثواب ورکوي چې د ده دغه نظر د محبت دا د الله دپاره دی، او په دې عمل باندې الله راضي دی، او په دې عمل باندې الله د بنده څخه خوشحاله دی. ځکه د هغې په عوض کې الله تعالی ده ته پر دې ځای په کور کې ناست د حج او د عمرې ثواب ورکوي. ځکه چې کم سړی د عام محبتونو متعلق کوشش وکړي، هغه محبتونه هم سړی پر دې طرف راوړولی سي. یو خاوند دی، د زنانې سره محبت دی، ظاهرا خو یو نفسانی معامله ده، ظاهرا خو یو د خواهشاتو معامله ده، لیکن هغه سړی په دې نیت باندې محبت ورسره کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وفات کېدی، اخرنۍ وینا یې دا وکړه، الصلاة وما ملکت ایمانکم، یو به د لمانځه ډېر خیال ساتئ، بل چې کم کسان ستاسې در لاس لاندې دي د هغو به ډېر خیال ساتئ. زنانه الله زما در لاس لاندې ګرځولې ده، زه به د دې ډېر احسان ساتم. نو د زنانې سره زه محبت په دې خاطر باندې کوم چې زما د پیغمبر ماته دا وصیت دی، او زه د خپل پیغمبر په وصیت باندې عمل کوم. او زما د پیغمبر دا طریقه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې د خپلو زنانو سره مینه او محبت و زه د هغې د سنت طریقې په خاطر کوم. که دا زنانه زما پر طبیعت جوړه ده که نه ده جوړه، که دا زنانه زما خوښه ده که نه ده خوښه، او که دا زنانه د دې عادات زما پر مزاج برابر دي که نه دي برابر، زه په دې نیت باندې چې زما د پیغمبر ماته وصیت دی، زه په دې نیت محبت ورسره کوم. یو سړی دی، هغې د زنانې سره محبت کوي، هغې صرف د نفسانی خواهشاتو په خاطر باندې کوي، او یو بل سړی دی، هغې هم د زنانې سره محبت کوي، هغه د پیغمبر د سنتو د وصیت په خاطر باندې کوي. و ظاهرا د دې دواړو شکل یو رنګ دی، هغه محبت د زنانې سره کوي، دا هم محبت د زنانې سره کوي، لیکن په حقیقت کې د دې دوو محبتو په مابین کې د مځکې او د اسمان فرق دی. د هغه سړي محبت هغه پر خواهشاتو باندې دی، پر هغې باندې نه د الله رضا سته، نه اجر سته، نه ثواب سته، پر دې باندې د الله رضا د اجر دی، ثواب دی او عبادت دی. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپلو زنانو سره هغې زندګي او ګزاره څنګه کوله؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوندې انسان چې پر هغې باندې سهار و ماښام وحی را روانې وي، د هغې به رابطه د الله تعالی سره وله، لیکن هغې به خپلې زنانې ته ماخستن پیغمبر علیه السلام امام بخاری حدیث راخسته دی، امام ترمذی ټولو محدثینو راخسته دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هغې ته د یولو زنانو قصه کوله، صرف په دې خاطر چې زما د زنانې زړه خوشحاله سي، زما د زنانې زړه دلجویي، او زما د زنانې د زړه الفت و مینه چې د هغې د زړه څخه هغه بوج ختم سي. نو بیا پیغمبر علیه السلام هغه زنانې ته وی چې یو ورځ زنانې سره راټولې سولې، په مابین کې مشوره سره وکړه، قسمونه سره واخیستو چې هره زنانه به نن د خپل خاوند قصه په مابین کې پرېږدي،
چې زما خاوند څنګه سړی دی، نه یوې ورته ویل زما خاوند دا رقم دی، بلې ورته ویل زما خاوند دا رقم دی، بلې ورته ویل زما خاوند دا رقم دی. حضرت عایشې مبارکې به غوږ ورته نیولی، پیغمبر علیه السلام به د شپې یوه حصه دا کیسه ورته کوله. ما درته ویل چا به کوله؟ هغه ذات به کوله چې د هغې به شپه ورځ رابطه د الله سره وه. هغه ذات به کوله چې پر هغې باندې به جبرایل د عرش سره رسېدی. هغه ذات به کوله چې هغه د ټولو انسانیت دپاره الله تعالی هدایت ګرځولی او د ټولو انسانیت غم به د هغې د ټولو انسانیت فکر به د هغې پر دماغ سپور. لیکن د یو زنانې د خوشحالۍ دپاره، د یو زنانې د دلجویۍ دپاره، د یو زنانې د زړه خوشحاله کولو دپاره به هغې داسې کول. اوس ته چې د خپلې زنانې سره محبت په دغه جذبه باندې کوې، نو دا به عبادت نه وي، دا به د الله د رضا دپاره نه وي. پیغمبر علیه صلات وسلام یو ځای د میلمستیا په سفر باندې ځي، حضرت عایشه مبارکه ورسره ده. نو چې کله ځنګله ته رسیږي، هلته شاوخوا ځنګل دی، په مابین کې هېڅوک نسته، نه بې پردګي سته، صرف د حضرت عایشې مبارکې د خوشحالۍ دپاره ورته عایشې راسه نن زما سره منډه کوي چې ته چا به کوې که زه چا به کوي. بیا پیغمبر علیه صلات وسلام په هغه ځنګله کې د حضرت عایشې د دلجویۍ او د خوشحالۍ دپاره چې د هغې په زړه کې خوشحالي راسي او د هغې د زړه د خوشحاله کولو لپاره په هغه ځنګله کې د پیغمبر علیه السلام د حضرت عایشې سره منډې وهي. نو ما درته ویل که چیرې د زنانې د دلجویۍ دپاره دغه محبت ده هم اوس بظاهر خدا یو نفسانی، ما درته ویل یو د خواهشاتو او د نفسیاتو معامله ده د زنانې سره محبت. لیکن که چیرې یو سړی هغه په دغه نیت باندې کوي چې زما د پیغمبر سنت دی، زما د پیغمبر فرمان دی، بیا خو الله تعالی لله ګرځي، د الله د رضا دپاره ګرځي او د عمل په ثواب او په عبادت کې ورشمارل کیږي. نن زموږ په معاشره کې ډېر خلک به د خپلې زنانې سره خامخا محبت لري او پیغمبر علیه صلات وسلام هم د خپلې زنانې سره محبت و. اوس د هغې ظاهرا شکلونه خو به خامخا سره یو وي، ته محبت کوي، هغه محبت کوي، لیکن ما درته ویل د دې محبتونو په حقیقت کې د مځکې او د اسمان فرق. ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام محبت صرف د الله رضا، چې زما رب زما سره راضي سي او زما او ستا په محبت کې ډېر ځله هغه ځای نه ځایېږي چې کوم کنج او کوم مقصد د پیغمبر علیه السلام په محبت کې. نو ځکه وحب لله سړی به د الله دپاره محبت، خو خپل محبت د الله دپاره په ټولو کارو کې راګرځول دا لږ مشق غواړي، دا لږ فکر غواړي، دا لږ سوچ غواړي، دا لږ مزاوله غواړي، دا لږ تجربه غواړي چې زما ټول محبتونه د الله د رضا دپاره سي. تیرو دورو کې چې به کله یو بزرګ ته څوک رالی چې حضرت زما اصلاح وسي او زه به ستا په تعلق کې زندگی تیروم، نو هغې به د ټولو څه مخکینی قدم چې د زندګۍ د څومره محبتونه دي، هغه محبتونه به د الله د رضا تابع کوي. بس حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله وایي ډېره زندګي مې پر دې باندې مشق وکړ، مزاوله مې وکړه او پر دې باندې مې ډېر محنتونه وکړو، ځکه دی د اشرف علي تانوي صاحب تانوي رحمه الله خلیفه و. د ډېرې زمانې څه وروسته الله تعالی دغه نعمت په لاس راکړی چې د زندګۍ ټول محبتونه مې د الله دپاره دي. بس هغه به وایي چې کله سړی کور ته راسي نو وږی دی، زنانه نفقه ورته کښېږدي. د نفس تقاضا خو دا ده چې بس دستي نفقه شروع کړه، لیکن یو ګړی لږ ودرېږه چې زه دا نفقه څنګه خورم، په نیت کې دستي دا راوګرځه چې دا زما نفس دی او د پیغمبر فرمان دی چې ان لنفسک حق علیک حق، زه د خپل نفس حق پر ځای کوم، دا هغه څه وروسته یې وخوره. اوس دغه نفقه ظاهرا خو یو ظاهري عمل دی، لیکن د ابتدا څخه تر انتها پورې الله تعالی په عبادت کې در وشمارله. چې کله نفقه ته کښېنې 15 منټه مخکې، چې کله شروع کړې د شروع څه 1 منټ مخکې په دماغ کې دا راوګرځوه چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته به نفقه راله او پیغمبر علیه السلام به هغه نفقې ته ډېر شوق ښکاره کوی، بیا به پیغمبر علیه السلام په ډېره شوق خوړله او د هغې څه وروسته به په سر کې به بسم الله ویله، په پای کې به الحمدلله پر ویله. زه په دغه نیت خورم چې زما د پیغمبر یو سنت دی او ما درته ویل پر دې باندې الله هغه ثواب پر دې نفقه درکوي چې نورو قومونو ته الله تعالی د ټولې شپې پر عبادات نور کوي. ظاهرا خو تا یو نفقه وخوړه، نو هر شي ته داسې یو څه زاویه بدلول چې کله کور ته سړی راسي ماشومان بازی کوي، د ماشوم سره د سړي طبعي محبت، خپل بچی دی د بچی سره خامخا د سړي محبت راځي،
نو هغه ماشوم په دې نیت باندې په ذکر پورې نیول، هغه ماشوم په دې نیت باندې مچول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د ماشومانو سره ډېر محبت او پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ماشومان ډېر ګرانو. زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت په خاطر د پیغمبر دغه سنت پر ځای کوم. بیا د دې ماشوم راپورته کول، د دې ماشوم په سینه پورې نیول، د دې ماشوم مچول ظاهرا خو نفسانی معامله بلل کیږي، لیکن په حقیقت کې الله تعالی د ټولو په عبادتو کې دشماري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خطبې پر منبر باندې ناست دی، مخ ته حسن او حسین را منډې وي. پیغمبر علیه السلام د هغه بچانو سره دومره محبت او هغې د هغه منبر سره د بچانو دپاره راشه اوس پر لمانځه باندې ولاړ دی. حضرت امامه رضی الله عنه په دې وخت کې ماشوم دی، په نه معلوم په کم شکل د پیغمبر دی وژې ته ور وخاتې. پیغمبر په لمانځه باندې ولاړ دی. پیغمبر علیه السلام چې رکوع لځي برای په ډېر احتیاط باندې هغه بچی راشه وکړي بیا یې کښېږدي. بیا چې به کله پیغمبر پر سجده باندې شو دی به بیا پر وژو باندې ور کښېناست. بیا چې به پیغمبر پورته کېدی په ډېر احتیاط به بیا پر مځکه کښېښود، بیا به ځینې پورته سو. نو ما درته ویل د ماشومانو سره محبت کول دا د پیغمبر علیه السلام سنت و، دا د پیغمبر عادت و، دا د پیغمبر طریقه وه. که چیرې ته د دې ماشومانو سره په دغه نیت باندې دا محبت وکړې، بیا خو دا محبت د دې بچانو الله تعالی ټولو په عبادت کې شماري. اوس ما خو دا خبره تاسو ته ښکاره کړله چې دا ټوله محبتونه دا د الله تعالی د رضا دپاره ګرځېدی سي، او ډیره اسانه نسخه ده چې د سړي د سهاره څخه تر ماښامه پورې ټوله زندگی په عبادت کې شمارل کېدلی سي. لیکن زه دا درته وایم چې دا یو څه مشق غواړي، یو څه سوچ غواړي، یو څه فکر غواړي، پر دې خپل دماغ باندې یو څه بوج غواړي چې سړی د دې سره بار بار د یو شي مشق وکړي د هغې څه وروسته بیا سړی دغه عمل سره عادت کیږي. خو د سړي کم محبت د الله دپاره سو د هغې یوه آخري علامه درته بیانوم، هغه دا ده چې کله دغه محبتونه که د زنانې محبت دی، که د مور و پلار محبت دی، که د بچي محبت دی، چې کله دغه محبتونه د الله د محبت سره معارض سو، ټکر سو، بیا د دغه محبتونو پرېښول سړي ته څه مشکل دی. په دې باندې پوه سه چې دغه محبتونه ټول د الله د رضا دپاره. که چیرې دغه محبتونه ټوله د الله د محبت په مقابل کې راسي، په معارض کې راسي، د الله د محبت سره ضد راسي، بیا د دغه محبتونو پرېښول سړي ته مشکلات نه پیدا کوي، سړي ته اسانه وي، بیا سړي ته ډېر بیا د دې څه دا معلومه ده چې دغه محبتونه ټول د الله دپاره. حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه هغې یو خبره لیکلې ده چې دا محبتونه ټوله د الله دپاره ګرځول د دې علامه وایي زه یو ورځ کور ته رالم چې په کور کې کومه زنانه د زما په نکاح کې ده، د حضرت بچي نه درلودلو، هغه زنانې سره چې کومه خبره کوم هغه خبره داسې په ترخه لهجه باندې را سره کوي. کله کله زنانه په کور کې پر یو شي طبیعت خراب سوی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي تاسو ګیله مه ځین کوئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې هر څومره زندگی په دې کور کې تېره کړي، که یو ګړی طبیعت خراب سو چې ورله راسي وایي ما رأیتو منک خیر قط، زه خو چې دې کور له راغلی ما ښه شپه نه ده کې لیدلې، نه مې ښه ورځ تېره کړې ده، هغه څومره چې ښه ورسره سوي دي هغه ټولو ختم کړي. دا د زنانې مزاج الله تعالی د هغې فطرت دغسې پیدا کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د زنانې مثال داسې دی لکه پښتۍ، په ټولو پښتۍ کې بیا کږه پښتۍ، کشنۍ پښتۍ در ټولو کږی. که چیرې ته د سمولو کوشش کوې ماتیږي، سمیږي نه. او که چیرې ته نفع ځین اخې نو بیا په دغه کږوالي کې دننه هم نفع ځین اخیستلی سي، لیکن د دې سره به د حکمت زندگی کوي. نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه وایي زه چې کله رالم هغه زنانه ته مې خبره کوله، هغه زنانې خبره په ډېره ترخه لهجه کې وه، هغه لهجه پر ما باندې لږ بوج وکړ. ما ورته ویل زنانې که چیرې ستا دغه زندګي، ستا دغه لهجه زما سره ستا داسې ژوند دي، نو بیا خو به زه د خپل کټ واخم ولاړ به سم خانقاه ته، مسجد ته، د خانقاه د مسجد سره زه به خپل کټ په خانقاه کې کښېږدم، نوره زندګي به هلته تېره کړم. وایي دستي مې په دماغ کې دا خبره راله چې یا د دې زنانې سره خو ستا ډېر محبت دی، و چې دا د دې ترخه لهجه راله او په دې باندې الله ناراضه کیږي، او د دغه ترخې لهجې په مقابل کې د زنانې دغه محبت ته پر شا ختمولی سي، ایا ته ټوله زندگی په مسجد او په خانقاه کې پر کټ کولی سي که نه سي کولی؟ که دې هسې دا خبره وکړه
وای ما چې د خپل دماغ ته وکتل ومې سنجوله په دې باندې پوه شولم چې زه ټوله زندګي هم هلته تېرولی سم هم هلته ژوند تېرولی سم او د دې زنانې بغیر هلته عمر تېرولی سم ځکه زما محبت د دې زنانې سره د الله دپاره ولو و چې د الله د محبت په مقابل کې د دې محبت ټکر رالی زه یې دستي پرېښولی سم زما په دې سر خلاص ولو چې زما محبت د الله دپاره دی ځکه دا خبره چې زه به ځم خانقاه له هلته به ژوند تېروم بیا به دې کور ته نه راځم دې ما ته هېڅ تکلیف نه راکوی د دې زنانې د محبت پرېښولو ما ته څه تکلیف نه راکوی نو زما چې کوم محبت د دې زنانې سره و نو هغه یقینا هم د الله دپاره و نو کوم محبت چې د الله دپاره وي د هغې یوه علامه دا وي چې کله سړی پرېږدي او د الله د محبت په مقابل کې دی راسي د هغې په پرېښولو کې سړي ته مشکل نه وي به هر حال دا یوه علامه چې ورکړه د الله دپاره کول او منع د الله دپاره کول محبت د الله دپاره کول دا د انسان د ایمان د کمال علامه ده یوه علامه چې نفرت او بغض د الله دپاره کول د هغې متعلق پر روانه جمعه کې خبره کوو الله دې قبوله کړي